ولسم خوی چې قرآن او حدیث کې د مؤمن راغلی دی هغه دا چې د مؤمن زړه صفایي. دا نن د اهمې موضوع باره کې به خبره کوو، دې ته موږ ټول سخت ضرورت لرو. د مؤمن زړه هغه روغ زړه برابري، صفایي، سلامت القلب او سلامت الصدر. کله داسې ویله کېږي صفا سینه ساتي او کله صفا زړه. او یو خبره لکه چې زړه دا په سینه کې دننه لري، نو د مؤمن زړه صفایي. نن د هغه خوی په باره کې به خبره کوو چې چا چې دا خوی په ځان کې راوستو که نه نو ژوند به ډېر مزیداري. دی به الله ته هم ګراني، دی به د الله بندګانو ته هم ګراني. الله ته به هم ګراني، د الله بندګانو ته به هم ګراني چې کله د دې انسان دا سینه او دا زړه پاکو او دې اخلاقو ته او دې خوی ته زموږ دومره ضرورت دی، خصوصا په داسې زمانه کې چې حسد، بغض، کینه دا عامه شوې ده. دې خوی ته زموږ ضرورت دی. نو دا زړه صفا څه ته وایي؟ دې باره کې علماو ډېر تعریفونه کړي دي او زه درته داسې خبره کوم چې دا ملګري وروڼه خویندې به ټول پوه شي. عربي کې ورته وایي سلامت الصدر، یعنې صفاء القلب، زړه صفا ساتل او خپل باطن ښایسته ساتل. دا ظاهر موږ ټول اینو، ظاهر موږ ټول اینو، خو اعتبار بنیادي هغه باطن لري چې د یو سړي دننه سریره چې ورته وایي، دننه د ده کردار څه دی، د ده په زړه کې څه دي. دی چې صرف د الله سره یوازې شي دی څنګه دی؟ مخامخ خو کیدای شي سپینه ټوپۍ په سر کړي او سبحان الله والحمدلله مو وایي، خو نور ته موږ څه خبرې. نو اصل بنیادي چې کوم هغه ځای دی او رسول صلی الله علیه وسلم ځکه حدیث کې اشاره کړې ده تقوا په کوم ځای کې؟ په زړه کې. یعنې چې دا ځای دی برابرو نو بهر به هم برابري. او داسې کیدی شي چې دا ځای دی برابر نه او بهر دې ځان څه وخته پورې برابر کړی، دا کیدی شي. لکه څوک؟ لکه منافقان. مدینه کې منافقانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا کې به کېناستو، ظاهره کې دا هم د صحابه کرامو ملګري شمارلی کېدو، ظاهره کې دا مسلمانان ګڼلی کېدو، دوی هم په اولني صف کې ناستو او دننه باطن ګنده دی. نو صفا زړه چې ستا دننه زړه کې داسې څه نه وي چې هغه د شریعت خلاف وي. روغ زړه او روغه سینه هغه سینې ته وایي کومه سینه چې د ایمان نه ډکوي، د تقوا نه ډکوي، کم زړه چې الله سره د مینې محبت نه ډکي، کم زړه چې د مؤمنانو سره د مینې محبت نه ډکي. دا نقطه یاده کړئ، د څه نه ډکي؟ الله سره د محبت نه، او دویم د پیغمبر سره ورسره دا خو شو الله او پیغمبر سره هم مسلمان وي زه محبت کو. یو اهمه نقطه چې دې پسې راځي هغه د مؤمنانو سره د محبت نه ډکي. دا کیدی نشي چې یو زړه دې بیماري او دې کې د مؤمنانو سره محبت یي، دا نشي کېدی. ځکه چې روغ زړه وي دې ته یاد یې کړه مؤمنانو سره محبت یي، لا غش فيه، په دې زړه کې د مؤمن دپاره دوکه نه، لا غل فيه، د مؤمن دپاره پکې حسد کینه نه، دې کې د مؤمن سره دشمني نه، دې کې د مؤمن سره بغض نه، دې ته وایي روغ زړه. او دې ته وایي پاکه سینه چې هغه د مؤمنانو سره د محبت نه ډکوي، مؤمن دپاره خیر غواړي. او سبحان الله زه درته دا خبره وکړم که نه چې کوم انسان ته الله دا زړه نصیب کړی که نه نو دی په دنیا کې په جنت کې اوسي. کوم سړي ته چې دا زړه نصیب شوی دی په دنیا کې په جنت کې اوسي. دا یو قسمه جنت دی، یو قسمه مزه اخلي دی. یو سړی ماته وایي چې دې څه مزه ده، یعنې زه زړه صفا ساتم، په دې کې ماته څه مزه ده؟ او دا کوم جنت دی چې زه پکې اوسېږم؟ زه درته وایم ګوره دا واوره، یو سړی دی رب العالمین ورله پاکه سینه او پاک زړه ورکړی دی، دې کې نه حسد شتي، نه بغض شتي، نه کینه شتي، نه د چا دپاره څه غلط سوچ دي، نه پکې غلط اعمال
باره کې څه شتي، نه غلط عقیده شتي، نه غلط نظریې شتي، دی دومره په ارام ژوند تېروي که نه. او وګوره هغه بیمار ته چې زړه مؤمنانو ته ډک دی. او زه د عامو مؤمنانو خبر خو لا پرېږده، تعجب به هله وکړي چې کله د رور زړه رور ته ډکي، د پلار زړه بچي ته ډکي، او د ښځې خاوند ته، نو اخوا به بیا د چا نه څه ګیله کړي. د دې غریب خوب په ځای نه دی. د ده ټول ټینشن هغه چې ما ته او ما چې ورته او هغه چې دومره هغه چې وګټلې او هغه چې ولګولې او هغه چې هغه داسې ژوند دی. ژوند خو د باچایي ژوند دی چې زړه دې صفایي لکه شیشه، نه پکې چا سره حسد شتي. یاره که مالداره دی الله دې له ښه ډېره ورکړي، او که غریب دی الله دې مالداره کړي. که زموږ خوا له راږه عزت به یې وکړو، که زموږ خوا له رانه الله دې قدر وکړي، سره دې نه راشي. که موږ پسې خبره کړې ده الله دې وبخښي، نو اوس به اوس دغه کوو لګیا دي، هېڅ خبره نه. او زه خیر او زه هېڅ خبره نه. او دا د باچایانو ژوند دی، د الله هر چا ته نه نصیب کوي. ګورې دا جنت نه دی؟ نعمت نه دی؟ کېدای شي تاسو محسوس کړی، دا به هغه چا محسوس کړی چې زړه یې صفایي، او چې زړه یې ډکي د جاهو نه، دی په یو عذاب کې مبتلا دی، والعیاذ بالله. دا ګورې داسې عذاب دی که نه چې ده ته دا نه ښکاري چې زه په عذاب کې یم، او نه خلکو ته داسې ښکاري چې دی په عذاب کې دی، خو دی په دومره سخت عذاب کې دی چې تپوس یې مه کوه. چې د یو سړي زړه د الله بندګانو ته ګډوډي، د الله بندګانو ته پکې چې دی حسد او کینه پرته وي، او چې دا زړه دې برابر نه وي که نه، دا زړه دې برابر نه وي، ستا ټول بدن نشي برابر کېدی. لکه یو سړی وایي چې زه خیر دی، زما زړه مؤمنانو ته اگر که څه نه څه ګنده دی، خو نور ګورې ظاهري زه د الله د بندګانو سره ډېر ښه یم، دا زه منم نه. تاسو یې منئ؟ زه خو یې نه منم. او زه چې نه منم، زه د یو دلیل د لاسه نه منم. حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي، د نعمان بن بشیر رضی الله عنه مشهور روایت دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې. رسول صلی الله علیه وسلم وایي، الا وان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله. په جسم کې یو ټوکړه ده د غوښې، که دغه ټوکړه برابر شو ټول بدن برابریږي. واذا فسد الجسد كله، او چې دغه ځای وران شو کنه ټول بدن ورانیږي. الا وهي القلب، او دا ځای چې دا زړه دی. دا څنګه کېدی شي چې زړه دې زما ګډوډ یو زړه د مؤمنانو سره برابر یم؟ دا کېدی نشي. او دا هم نشي کېدی چې زړه دې صفایي او زما دې د مؤمنانو سره کردار ګډوډي، دا نشي کېدی. ځکه چې زړه یې صفایي نو دی به بهر هم صفایي. ته د یو مؤمن سره د هغه وخته پورې مرسته نشي کولی، منډه ورسره نشي وهلی چې څو پورې ته د خیرخوا نه یې جوړ شوی، او خیرخوا د هغه وخته پورې نشي جوړېدی چې څو پورې ستا زړه د مؤمن ته صفا شوی نه وي. دا یاده که دا خبره. ته چې مؤمن په سخته کښېنې، یو مسلمان دی په سخته کې، لکه یو سړی د مالي مسله ده ورته، ته چې دله پیسې ورکړې، قرض وله ورکړې، یا صدقه وله ورکړې، هر څه چې کې، دا دلیل دی چې ستا زړه درته برابر دی او صفا دی. او چې ته خپل یعنی ګاونډي اینې، ته خپل انډیوال اینې چې د هغه مزدوري نشتي، او ستا دومره طاقت شتي چې دله ته مزدوري پیدا کړې، ته دا دله نه پیدا کړې، دا دلیل په دې دی چې ستا زړه درته ښه نه دی. ما ته څوک دا نشي ویلی چې نه 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 نور زړه صحیح دی، خو دا عادت پکې شتي. کېدی شي داسې؟ نشي کېدی. لکه دلیل د ده په دې دا دی چې زړه صحیح نه دی چې دی د یو مؤمن مرسته کولی شي او کوي یې نه. ځکه چې دی دا نه غواړي، دی دا نه غواړي چې دا مؤمن دی کامیاب شي او دی مخې ته لاړ شي. او ځکه حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي، دې ته غوږ کې د امام احمد راوړی دی، لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه. د هغه وخته پورې د یو مؤمن ایمان نشي برابرېدی چې څو پورې زړه نه برابر شوی. نو د زړه دا مسله چې ده دا معمولي خبره نه ده. ګورئ دا زړه بنیاد دی، چې زړه برابر وکنه نو ستا هر څه برابرېږي. او چې دا زړه دې ګډوډ و، ستا هر څه به ګډوډي. کاږه د الله سره د تعلق په باب کې خبره ده، او کاږه د الله د بندګانو سره ده. هر څه چې برابر ساتل غواړي، هغې دپاره به زړه هغه صفا ساتي. او دا د مؤمن خوی دی چې د زړه همیشه صفایي. ځکه د امام ابن سیرین رحمه الله، محمد ابن سیرین
دا غنه چاته پوسو کوي مل قلب السلیم دا روغ زړه څه ته وایي نو هغه له ډېر ناشنا جواب ورکو وی روغ زړه هغه زړه ته وایي چې په هغې کې د هر د الله د بنده دپاره خیرخواهي پرته وي یعنې دی داسې جواب ورکړی دی چې په دې باندې یو سړی کتابونه لیکلی شي چې خیرخواهي کې خو ډېرې خبرې راځي روغ زړه هغه دی چې دی د مؤمن خیرخواهي خیرخواه څنګه لکه هر د خیر کار دی د هغه دپاره خوښوي او ځکه حدیث کې راځي چې یو سړی د هغه وخته پورې مؤمن نشي جوړېدی څو پورې چې د بل مؤمن دپاره هغه سنې خوښ کړي کوم چې د ځان دپاره خوښوي او ورب الکعبه د کعبې په رب درته قسم خورم چې دا د هغه وخته پورې نشي کېدی چې څو پورې د مؤمنانو ته زړه نه یې صفا کړی دا نشي کېدی چې زه ستا دپاره هغه څه خوښ کړم کوم چې د خپل ځان دپاره خوښوم او زما زړه دې تا ته ګندوي دا نشي کېدی کېدی شي نشي ځکه چې کله زما زړه تا ته صفا نه و نو زه ستا دپاره هغه څه نه خوښوم کوم چې د ځان دپاره خوښوم او نه ته زما دپاره هغه څه خوښې کوم چې د ځان دپاره خوښې دا به ته هله خوښې چې کله ستا زړه برابر شي ته زما خیرخواه شي خیرخواه هغه چا ته وایي چې کله تا ویني ته په غلطه لار روان یې ته د الله نافرماني کې ته د رسول صلی الله علیه وسلم نافرماني کې او تا ته یو سړی وایي چې نه دا لار ګوره جهنم ته روانه دې نه ځان لرې ساته دا خیرخواه انسان دی د زړه صفا دی او چې کله تا ته کتي ته د الله سره دشمني کې د پیغمبر سره دشمني کې د جهنم په لار روانې او د ده د باندې هېڅ پروا نه وه پوه شي چې دا زړه تا سره دوکه کوي د ستا دپاره ناصح او ستا دپاره خیرخواه نه دی